د ملا یعقوب مجاهد تازه او داسې اعلان چې ټول هیوادوال یې خوشحاله کړل دا چې صحیح کړی دي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د تیرو 12 میاشتو د امنیتي لاسته راوړنو په غونډه کې ویلي په دې موده کې لسګونه هغه تاجکستاني وګړي وژلي او لسګونه نور یې نیولي چې په بېلابېلو بریدونو کې ښکېل وو ښاغلي مجاهد ویلي چې په دې موده کې هیواد کې له 100 زیات هغه پاکستاني وګړي وژلي او سلګونه نور یې نیولي چې په بېلابېلو امنیتي پوښو کې لاس درلود هغه د سیمې له هیوادونو غوښتنې چې خپلې ځمکنۍ او هوایي پولې دې په کلک ډول وڅاري ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم په اړه یې کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ تر بیا ښه وخت ښې چارې